زمونږ په کلي چې راځې اختره مخکې به دا واده کوې اختره موږ له به هغه څه راوړې اختره زمونږ چې کومې وې غوښتې اختره سرتوري جونه لوپټې غواړي بربند بچي درنه جامې غواړي نادیده سترګې تماشې غواړي زمونږ کوسې اختره درته چې ونه کړي خیرې اختره زمونږ په کلي چې راځې اختره موږ له به هغه څه راوړې اختره زمونږ چې کومې وې غوښتې اختره ګرانو مینوالو ټولو مسلمانانو ورونو ته او بیا په خصوصي توګه ټولو پښتنو ته چې هغوی په دې ملک کې مشته دي او یا د دنیا په کم ګوټ کې هم هغوی ژوند کوي او نن اختر کوي هغوی ټولو ورونو ته هغه مسلمانانو ورونو خویندو ته د وړوکې اختر لوی خوشحالیانې ډېرې مبارک شه تاسو امنظار ټي وي ګورئ او موږ نن نیغ په نیغه د امنظار نه دا په صوابۍ کې په رزړو کې په ډنډوکا کلي کې دا یو حجره ده او د دې نوم امنظار دی او موږ د دې وجې د دې چینل نوم هم امنظار ټي وي ایښی دی نو نن موږ تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایو د اختر مبارکۍ اختر بختور شه اختر مبارک شه موږ سره نن د ټولو نه ضروري خبره سره زموږ دپاره په دې اختر کې چې دا سوچ وکړو چې زموږ نه برداشت ورځ تر ورځه ختمیږي او زموږ په معاشره کې د عدم برداشت هغه ښکار شوه او د هغې د وجې زموږ وړو خبرو باندې ډېر لوی شرونه جنګونه دغه روان دي امنظار کې دلته کې بلا زموږ مشران زمونږ رونه زمونږ عزیزان راغلي دي او د اختر مبارکي یو بل له ورکوي خو دا پیغام دنیا ته ورکوو چې موږ د امن خلک یو او موږ کې د برداشت لږ کمی راغلی دی خو په نن ورځ راځئ چې عهد وکړو چې موږ به په خپل ځان کې برداشت پیدا کړو د بل خبره به اورو د بل چې کوم د هغه چې کوم آیډیاز دي د هغه څه نظریه ده هغې له به عزت ورکوو نو هغه به هله موږ ځکه چې انګریزان وایي چې ګیو ریسپیکټ ګیټ ریسپیکټ نو موږ سره د پښتونخوا صوبې سابقه ایډیشنل ایډوکیټ جنرال او د راروان چې کوم ټولټاکنې دي د پېښور های کورټ بار د هغې د صدارت امیدوار د رحمان الله خان هم چې د هغې حجره ده امنظار نو هغې را سره دي هغې ته د اختر مبارکي وایو اختر مبارک شي مهرباني الله دې قدر وکړه خوشحاله اوسئ او وکیل صاحب دا چې کومه فضا جوړه ده د ملک کې او بیا خاص طور په نن سبا حالاتو کې چې موږ کې برداشت کم شوی دی نو د اختر دا مقرره ټول یو بل ته غوږ یو نو چې دا برداشت او د یو بل دا چې کوم قدر دی د یو بل د نظریو قدر د یو بل د عقایدو قدر دا به څنګه پیدا کېږي د ټولو نه په دې ملک کې د ټولو نه چې کومه هغه کم حالات کم ځای کې خراب دي نه زموږ صوبه په کار داري چې ټولو نه زیات خراب دي نه زموږ صوبه دغه عدم برداشت یو فضا جوړه شوې ده نو د اختر مبارکي مو وایي ټولو مینوالو ته او دغه پیغام هم ورکړئ عابد خان لاول خو زه ډېر زیات مشکور یم ستا چې تا دغه نن پروګرام کې او د ملګرو ته د ټولو ته مخامخ کړي یو لاول خو زه ټولو د ستا په ذریعه د چینل په ذریعه ټولو ته اختر مبارکباد ورکوم ټول پاکستان ته بلکې چې څومره زموږ مسلمان ملکونه دي یا ملګري دي ټولو ته زه مبارکباد ورکوم د دې نه علاوه زه خپلې صوبې والا ته د خپلو خپلوانو ته د رونو بایګانو ته ټولو ته ډېر مبارکباد او زما دا خواهش دی یا دا مې یو دغه چې بهی زمونږ چې کوم فلسفه ده د باچا خان هغه عدم تشدد د هغه هر وخت د مینې پیغام ورکړی دی د ورورولۍ پیغام ورکړی دی او موږ به هم هغه اپناو نه موږ به مخکې ځو نن سبا چې کوم حالات دي موږ یو بل ته لګیا یو د یو بل خبره نشو برداشت کولی ایون بله ورځ موږ به اخبار کولی دی چې 2-3 کزنو د سیاسي خبرو تورو په منځ کې هغې یو بل ته لاس واچولو ایون یو بل زخمی کو یو پکې مړم شو چې چا خلاصي کوله مړم شو نو دا ډیره غلطه خبره ده او ډیر زیات د افسوس مقام دی په کار دا دی موږ لیډرشپ چې سوره دی زموږ چې سوره عوام دی موږ ټولو ته دا ریکویسټ کوو چې یو بل سره مینه پیدا کړي یو بل له سور کې یو بل سره
یو بل عزت ورکړي هیڅ مور کې یو بل عزت ورکړي عزت چې ورکړي به تعالی عزت درکړي تاسو یو بل له غواړي نه خو چې یو بل له ریسپیکټ ورکړي یو بل ووري چې دې سوي یو زه سویم نو زما چې سوره خیال دی نن سبا زمونږ عوامو ته زمونږ نوجوان نسل ته د دې ډېر زیات ضرورت دی چې دې کې برداشت راشي دی یو بل خبره ووري دی یو بل خبره ښکلي طریقې باندې یو بل ته کنوي کړي زه د دې رونو بایګانو چې موږ سره کوم ولاړ دي زمونږ چې سم راغلي دي مشران دي زه ټول د دې شکریا ادا کوم چې ماشاءالله نن د اختر دی او دا موږ خیو چې موږ ټول یو موږ ټول یو بل سره مینه را موږ ټول یو بل سره اتفاق ډیره زیات مهرباني ابي دا د ټول ډیر مشکورم ډیره مننه جنید یوسفزی چې زما کزن هم دی او تاسو پیژنې چې یو ډیر فعاله سوشل د میډیا اکټیویسټ دی لیکوال دی شاعر دی جنید موږ دغه خبره کوو چې برداشت ډیر کم شو او دغه پیغام نن ورکول چې برداشت په څنګه یو بل کې پیدا ځان کې پیدا کو بیا نور خلکو ته پیغام څنګه ورکو نو اختر د اختر مبارکي ورکا د امنزار ټي وی نه هم د امنزار نه نیخ پنیغه ډیر مننه له ټولو ناول خو تاسو ټولو ته اختر مبارکي څومره چې کتون کې دی ټولو ته او واقعي خبره د زمونږ په دې ثوابه کې وګمږ ګورو نو په دې روزه کې تقریبا چې 980 پورې کسان په ډزو باندې لګېدلي دغه شانتي کوم بازارونو دوزو نو د ټریفیک هم دغه چې په معمولی خبره باندې که څوک مخکې رستو شي برداشت بالکل نشته او روزه خو مونږ لراکې دا پیغام چې مونږ برداشت وکړو زغم وکړو کنه دا لوګتن چې مونږ تیرو دا خو یو برداشت دی کنه نو په کاروم دغه چې مونږ لکه بیګا ډزې کېدو په یاروسین کې یو ماشومه لګېدل دا مونږ خوشحالیم چې نو په غمونو کې بدل لګو چې سپوږمۍ ولیدې شو نو خلک ډزې کوي چې سپوږمۍ ولیدې شو نو خلک ډزې کوي نو بس دا غي وړوکی اختر خو جشن نزول قرآن دی د قرآن چې کوم نزول شو دا غي بیا جشن نه کو ډزو ته ساجت نشته بالکل هم دغه خبره ده کنه نو بس دا هم دغه په معمولی خبره باندې مونږ پښتانه خاص کر بیا زموږ ثوابيوال خو دې روزه کې خو چې دی لکه ډېر په دې سوشل میډیا به تاسو کتل نو روزانه په بنیاد باندې بدري او سلور مړی کېدل نو بس خدای پاک دې مونږ له برداشت راکړي چې مونږ دا برداشت دغو پښتانه خو دا د جدي نه کوي برداشت نو ډیره مننه حسن لالا را سره ولاړ دی حسن لالا خو ټول روز د خپلوانو د هغې چې کوم دی د هغې خدمت کوي او د طب شعبې سره تعلق لرونکی دی حسن لالا لږ رانږدې شي ټولو مینوالو ته د اختر مبارکي ورکوي او خپل څه پیغام السلام علیکم زما له طرف نه تاسو ټولو ته د اختر مبارکي او څنګه چې دي دا خبرې وکړي په دې باندې عمل کول دا په دې باندې موږ عمل وکړو زموږ روان نسل به مخې او زموږ مستقبل به روښاني کچېرې موږ دې ته سوچ وکړو او بل دا زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم موږ ته نمونه پر هراغام دار چې موږ صبر نو چې صبر نه کوو نو هغې بیا تاسو پته چې سانجامي صبر پکار دی فرزند اقبال لالا هغه را سره ولاړ دی د تعلیم شعبې سره تعلق لرونکی فرزند اقبال لالا پس زمام دا پیغام دی چې اختر مبارکي ورکړي ټولو ملګرو ته د وړوکي اختر په موقع باندې ټول کلي ته ټول ملک ته ټول مسلمانانو ته او د ټولو حاضرو ملګرو ته سلام او څنګه چې دا روزه موږ له ورورولۍ بای بندۍ او د انصاف او د صبر تلقین راکړي دا شان موږ له پکاري چې ورورولي او بایچاري اختیار کړو او د هوایي ډایزو نه او فایرینګ نه اجتناب وکړو پرهیز وکړو نو بس زموږ دا ستاسو زبردست حسن اقبال هم د طب شعبې سره دلته کې زیاتره مختلفو شعبو سره خلک ولاړ دي اسپندیار خان را سره ولاړ دی اسپندیار خان هم په فیوچر کې به ډاکټري د افغانستان نه د طب ډیګري کوي ورسره پلیمین خان ولاړ دی نو دا ټول مختلفو شعبو سره تعلق لري اوس حسن اقبال د دونه عمر نه خو ګیره لوی کړي د سپینه کړي د نو خلک وي چې چرته مشر بابا دی اختر مبارک شه السلام علیکم جی اختر مبارک شه ډیره مننه عبد خان ډیره مننه استاد دې دغه د ډیره شکریا ادا کو چې تا نن مونږ ته د اختر دلوکي اختر پر باندې داسي او دغه راکو او ان شاء الله کخیری دا د مونږ روړ دی او دا ډیر ښه پروګرام دی او خو پاک ته دا د خوشاله کی او دا دلوکي اختر کې ټول مسلمانانو ته رو بایګانو ته اختر مبارکي وایم او ډیره مننه او یقینا چې اختر چې کوم د خوشحالۍ نوم دی په کارداري چې دغه خوشحالۍ مونږ منځو نه چې مونږ د دینه غمونه جوړ کو ځکه هوای چې د وطن غمونه وجاړو لګ اختر شو
غاړه راکوه جانانه د امنزار ټي وي هم دغه پیغام دی چې په امن سره اوسئ په خوشحالو سره اوسئ او د یو بل چې کوم د یو بل عزت او قدر دغه پکار دی. زه به محمد ته خواست وکړم چې د حجرې نور کوم ملګري د حجره وموښئ او چې کوم خلک په حجره کې ناست دی نو چې هغه ټول تاسو ته وښئ او زما له طرف نه د الله په امان.